السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په مخکینۍ خپرونه کې د سیرت د زده کولو دپاره د فوایدو بحث شروع کړی و، په همدې تسلسل کې څلورمه فایده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو حربي قمندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی، چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطیف او د ښه طبیعت خاوند و. داسې نور ډیر مثالونه شته. که غواړئ چې بختور او کامیابه ژوند ولرئ نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند ځان خبر کړئ، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټول په هغه بې مثاله او کامل بشر کې سره یو ځای شوي وه، او موږ یې خامخا متابعت ته ضرورت لرو. که غواړئ چې کامیابه او بختور ژوند ولرئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت کوئ. اوس نو کولی سو چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیدایش څخه را شروع کو، مګر ما دا بهتره وبلل چې تر دغه پاک میلاد د مخه څه را شروع کړم، دپاره د دې چې دا را معلومه سي چې د دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه رقم و، او بیا د وحیو په راتګ سره څه رقم سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی، لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دغه فرق تر هغو نسي معلومېدلی تر څو د دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسي. او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهیږم چې د کوم ځای څخه یې را شروع کړم، ځکه در مخه د اسلام د عربو ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما دا بهتره وبلله چې دغه ځای څخه یې شروع کړم کوم چې الله عز وجل د خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کی چې خپله ښځه هاجر رضی الله تعالی عنها او د دې هغه کوچنی د تیزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې یې پرېږده، چې دغه مکه بې له اوبو او بې له زراعته یو خالي ډبرینه شله ده، او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړه که. نو دغه شله چې نوم یې مکه یا بکه دی یوه خالي شله وه چې نه هلته انسان و او نه هلته د انسانانو د ژوند شرایط موجود وه، هلته نه کلی و او نه کور، فقط غرونه او ډبرې وې. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکې مکرمې ته رالی، او هلته یې د بیت الله د مځکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پرېښول، او دی رهي سو. هاجر رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې، دلته خو نه اوبه سته، نه خوراک، نه انسانان سته، نه زراعت، نه کلی سته، نه کور، او زما سره دغه کوچنی د تی هلک را سره دی. نو پسې ورغږ یې کړل موږ څنګه دلته پرېږدې. ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کوي. دې بیا پوښتنه ځینې وکړله، د هیڅ غږ نه کوئ، خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه، آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام له هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمان پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله عز وجل وي په پوره یقین سره یې وویل الله جل جلاله مو نه ضایع کوي، څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی
او الله عز وجل پر خپلو بندګانو رؤوف او رحیم دی، نو بې له شکایت او تشویش څخه کښېنستل او ابراهیم علیه السلام رهي سو. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کمې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې هغه خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به څوک ووینم، او خپل زوی یې د دغه اوسنۍ زمزم یا څا سره پرېښوی چې البته هغه وخت نه څا او نه اوبه، خو دا د صفا غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دغه د اوبو په طلب کې یې 7 واره د صفا او مروه په مابینځ کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دیني شعار وګرځېدی، او دا د دغه مؤمنې ښځې یا د دې اسلام و مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هیریږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتلې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده، او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې د سد معارف ورته ویل کېده نړېدلی و. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي په کم ځای کې چې اوبه وي، او دا سد معارف یا د اوبو بند په یمن کې یو لوی او غټ بند و، او د دغه بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل، او دغه انسانان هم ټول عرب و، ځکه د عربو اصلي وطن یوازې او یوازې یمن دی. بې له هغه کوچه عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بکله، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې سوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاته ژوند مو نیکمرغه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.